قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویا کچیر یی تو سے چې د الله تعالی سره مینا کوي بیا د مو تابعداري وکي الله تعالی بو تو سره مینا وکي او تو سے تبو د تو سے گناه نه وبخشي او الله تعالی ډیر بخشین کوي به حد رحم کوین کوي دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویا دی الله تعالی اطاعت کوي او د هغه د رسول بیا کدی وګرځدل نو بشک الله تعالی د کافرونو سره مینا نه کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بشک الله تعالی په عالمین باندې آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او آل ابراہیم علیہ السلام او آل عمران علیہ السلام غوره کړی دي. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دا دیوی سلسله خلق وی چې د یو بل د نسل اولاد نه پیدا شوی و الله تعالی هر څه ووري او د هر څه نه خبر دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. کله چې د عمران ښځې وویل ای د موربه بېشکه مو تو د پوره نظر منلی دی د هغه څه چې د مو په ګېډه کې دي په دې حال کې چې آزاد به وي نو ته یې د مو نه قبیل که بېشکه هم ته ښه اورېدونکی ښه پوه یې. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نو کله چې دې هغه وزېږوله هغې وویل ای د مور ربه بېشکه زه چې یم ما هغه وزېږوله چې ښځه ماشومه ده او الله تعالی ښه پوه دی په هغه څه چې دې وزېږوله او نر هلک د ښځې جنۍ په شان نه دی او بېشکه مو دې ته مریم نوم کښېښود او بېشکه زه دا او د دې اولاد د شیطان رټل شوي نه ستا په حفاظت کې در کوم.